علیکم ګرانو کتونکو خوږو مینهوالو زه یم ستاسو کوربه خورشید خان تاسو ته د ستاسو د خوښې خپرونه خیبر بیټس اهلا وسهلا کې دبۍ مرکز نه نیغ په نیغه حاضر هیله لرم چې تاسو ټول به په روغ صحت ښه تندرست او ښه خوشحاله به مینهوالو دا خو تاسو ته پته ده چې زه خورشید خان هره پیره تاسو ته په دې پروګرام کې د ستاسو د خوښې ښکلې ښکلې سندرې وړاندې کوم او بیا تاسو سره په یو موضوع باندې هم خبرې کوم زموږ د نننۍ خپرونې چې کومه موضوع ده هغه ده چې د یو بل پورې پیښې دا زموږ نننۍ خپرونې موضوع ده او تاسو ته پته ده چې تاسو ما ته چې فون وکړئ نو بیا به تاسو ما سره په دې موضوع باندې خبرې کوئ زموږ چې کوم ټلیفون نمبرې دي هغه به تاسو ته په سکرین باندې به هم ښکاري او که تاسو وایئ زه به تاسو ته هم وایم زموږ ټلیفون نمبر دی 00915 او که تاسو موږ د پاکستان نه کال کول غواړئ بیا زموږ نمبر دی 05013830380 په دو نمبرو باندې تاسو موږ ته کال وکړئ واورئ د خپلې خوښې سندرې او وکړئ ما سره په دې موضوع باندې خبرې اترې مینهوالو سعودیانه موږ سره ملنګ جان رور په لاین باندې دی السلام علیکم السلام علیکم خورشید بھائی وعلیکم السلام ملنګ جان اورورا څنګه خیر الحمدلله بالکل خیر تاسو ښه طبیعت ښه دی الحمدلله ملنګ جان اورورا ټول نوال به زه تاسو نه دا تپوس کوم که نه چې دا تاسو څه چل کوئ چې تاسو د ستاسو ډومبی کال لګي دا تاسو څه چل کوئ دا طریقه څه ده چې د نور کسان چې کم ګیلې کوي چې هغو ته هم پته ولګي که دا چل ته چاته نه ښیي خورشید بھائی دا چل دی که نه دا مخکې یو دوه درې پیرې دا ډېره غټه قرباني غواړي ډېره غټه مینه غواړي او ډېره به خپل شل کارونه به روانې هله به دا کار کوي کم کار ته دې مخکې شي که نه نو خدای پاک به دا کار کوي مو ملنګ جان وروره ستاسو مینه ډېره زیاته د خیبر سره دا زه بالکل منم ولې چې ستاسو په تقریبا زموږ په پروګرامونو کې ستاسو کال وي ستاسو زموږ ریګولر کالر یې دې دپاره ستاسو ډېره مننه زموږ چې کوم نننۍ خپرونې موضوع ده په هغې په حوالې سره به خبرې وکړو اورېدلې دې ده موضوع مې اورېدلې ګوره دا یو پورې خندنې پیښې نه ښځینه ګوره غټ فساد هم جوړېږي جنګ جګړه هم جوړېږي سړی په خپل ځان باندې هم خفه شي یو سړی په لار باندې روان وي او زه وروسته د هغه پیښې به نخرې ورپورې کوم په شا باندې وګوري هغه ته ځان ډېر بدې ښکاره شي که نه یاره ما کې څه برخ دی بالکل نو خبره دا ښه خبره خو نه ده دا ښه خبره نه ده ملنګ جان وروره او جي چا لکه چا خپلو ملګرو کې چا په دو خبرو باندې خو چېرته ته تنګ کړی نه یې یاره ما خو دلته مونږ سره خو درې څلور کسان یو درې څلور د سوات یو زه پکې د بونیر یم ښه جي خو په ایمانداره یو بل نه دومره رضا یي چې درته نه شم ویلی ها دا راته ووایه چې سندره به کومه یوه اورو سندره خو د مشترک مومن به اوره کومه یوه به چې کومه یوه وي چې کومه یوه وي او نجیب بھائی ته د واده مبارکي ورکوم نجیب ته د مبارکي ورکړه زه د واده مبارکي دې ورته ورکړه هغه نجیب خو ما ته ویلي و چې چاته وایه ما او تا ووایې که نه او نیر دې ووایې زه ستا طرف نه ورته ډېره مبارکي او زما یو ملګری دی ټول به کې د هغه زوی شي هغه ته ډېره مبارکي ورکوم ګل نومي دی ښه جي ډېره مننه ستاسو مبارکي ورته نیغ په نیغه ورسېده ستاسو یو جهان مننه د فون کال کولو ډېره مهرباني السلام علیکم زمرود صاحب ته سروس پور ډېر ډېر سلامونه وایم وعلیکم السلام زمرود صاحب هم تاسو ته ډېر سلامونه ووایي ښه جي دا و ملنګ جان رور سعودیانه چې د سندرې فرمایش یې مو وکړو او د موضوع په حوالې سره یې مو سره یو څو خبرې وکړې دا یو داسې موضوع دی چې تقریبا زه به وایم چې زموږ چې څومره ملګري دي که نه په دې موضوع په دغه لار باندې به تېر شوي دا خبره راځي دا لکه هر چا سره کېږي دا هر چا سره کېدلی شي او داسې به ډېر ملګري چې هغو په دو باندې جنګ جګړې هم کړي لکه خپلو ملګرو سره به په خپه شوي یو بل ته به فونونه نه کوي یو بل سره به خبرې نه کوي زموږ دلته کې د زموږ سره نږدې زموږ خپلوان هم دي زما ملګري هم دي پکې هغو ډېرې کې هم چې زه کله ورځم نو یو نه یو یې پکې نیولی او د هغه ښه لکه تنګیي لیاقت د سعودي عربیه نه موږ سره په لاین باندې دی السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې روزانه صحیح خیر دی الحمدلله بالکل خیر ما تاسو ښه خیر دی یاره تاسو د لاین یاره ډېر بیزي راځي ډېره موده پس میلاو شو ها ډېره موده پس دې کال میلاو شو دا پیله کال مې میلاو شوی ډېر ښه دویم کال دې میلاو شو سلیمه بختورې او یاره بس په دعاګانو میلاو شو بس دا ستاسو مینه ده که نه خیبر سره دا ځکه میلاو شو دعاګانې دي ستا خبره صحیح ده موضوع په حوالې سره به څه وایې تاسو موضوع ده چې اورېدلې خو به دی موضوع
موضوع خو مې یاره نن نه ده اورېدلې دغه موضوع بهر وتی وم اوس راځه. ها موضوع چې کومه ده هغه دا ده که نه چې مونږ کله ناکله خپلو ملګرو کې یو بل پرې پیښې کوو، یو بل ملګری لکه خپله کې چیړو که نه تنګوي په یو نیمه خبره باندې یا د هغه مذاق وړوو. دغو یاره دا نه یې پکار، نه ده پکار یو انسان دپاره دا دغه نه دی پکار، دا نه دی پکار. او تاسو سره چا چېرته داسې ګپ لګولی چې تاسو یې ډېر زیات چړلي وي یا ستاسو پیښې یې کړي که نه؟ نو مخامخ خو چا داسې دغه نه دی کړی چې زه چې پوه شوی یم او دغه نور اوس پته نه لګي که نه. او که هسې چیرې که څوک مخامخ دغه حرکتونه وکړي یا داسې ستاسو پیښې کوي یا ستاسو یو عادت اپنوئ که نه ستاسو مذاق وړوئ نو تاسو به څه کوئ؟ یاره سړی ډېر څه خفه کېږي. خفه کېږئ به یې که نه؟ ها زه الله دې ونه کړي چې تاسو خفه شئ. دا راته ووایه چې کومه سندره به اورئ، کومه سندره راته وړاندې کړم؟ نازي اقبال په اواز راته ګانا دغه که پیش که کومه یې وه؟ بس نازي اقبال په اواز چې کومه یوه ستا رته بیا هغه راته بس چې کومه یو وي بس چې کومه یو مې درته پلی کړه انشاءالله ته پلی کوم به ښه. زه ډېره مننه ستاسو فون کال کولو لپاره. یو جهان مننه ملګري مونږ ته سعودیانه کال کړی او دې چې کومې خبرې وکړي چې لکه حقیقت سره لکه چې څوک زما مذاق وړو کړي یا ما ته څوک څه ووایي یا داسې مخامخ ما سره څوک دغه ګپ شروع کړي یا زما نقل کوي نو خامخا به زه خفه کېږم، په دې خبرو باندې به غوسه کېږم. بعضې نیم ټایم کې مونږ داسې کوو که نه چې ملګري ته پته نه وي زمونږ یو ملګری هغه ناست وي مونږ سره او هغه ته پته نه وي مونږ دغه مذاق وړوو، هغه سره ګپ شپ لګوو، لکه هغه سره په صحیح طریقې باندې ګپ لګوو او پیشې شا ورپسې لګوو، بل ملګري سره لګوو، هغه اشارې ورته کوو، دغه مذاق وړوو، هغه پریشان دو که نه، هغه غریب ته پته هم نه وي هغه ناست وي او د خپله نور ملګري لګي دغه مذاق وړوئ. دا هم ښه کار نه دی. که تاسو سره چیرې داسې شي وي دا غم مونږ سره شیر کړئ. دا ننني خپرونه کې به تاسو مونږ سره دا خبرې دا کیسې را سره شیر کړئ او بیا به تاسو ته پته ده چې زه به تاسو ته ستاسو د خوښې ښکلې ښکلې سندرې باندې کوم. ها قطر نه مونږ سره خلیل په لاین باندې دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام، څنګه چل دی؟ او بالکل ښه یم خلیل وروره څنګه یې؟ یار ته زموږ کلي والا وختې که نه؟ نه هغه څنګه خو تم د ټلې زم د ټلې م که نه؟ نه دا بیا هم نه منې. ګوره تو کلي والا یې او تو راته ټلیفون کړی تا خو ګوره زه ډېر زیات خوشحال کړم. خو بس دا خو پکې راځي که نه؟ نه که ته ما کلي والا وې که نه نو د ټي وي اواز به لږ کم کړي. ها د ټي وي اواز لا کم کړه. کم نه بلکې بند یې که یا کمرې نه بار وځه. دا بس بار خو نه وځو که نه یار بس. ها نور راته دا وایه څه دا موږ یوه بل پرې پیښې کوو او د ټي وي اواز لږ روکه که نه بیا ګډوډېږو سره کې خبرو باندې نه پوهېږو. ها صحیح شو، لږ صبر وکړه. ها نور وایه ته څنګه یې؟ زه ښه یم کلیوالا. داسې چال ده چې موږ کله ناکله یوه بل ملګري پرې لکه پیښې کوو، هغه مذاق وړوو، هغه سره داسې ګپ شپ لګوو چې هغه په خپا شي مونه. دا څنګه چاله دا ښه ده؟ یاره دا خو بالکل ښه کار نه دی، بالکل دا ښه کار نه دی. او داسې چې تاسو سره چا چېرته کړي چې لکه ستاسو پیښې کوي، ستاسو پیشمې کوي یا تاسو پرې مذاق وړوئ دی ستاسو که نه؟ یاره نو زه په خپله هم چا پسې نه کوم نو ما پسې به څوک ولې کوي که نه؟ تاسو چا پسې نه کوئ؟ نه بالکل نه کوم چا پسې. ها تاسو لکه څوک نه تنګوئ نو تاسو هم چا تنګ کړي نه یې په دو خبرو باندې که نه چړلي یې نه یې که نه؟ نه بالکل همداسې ګپ شپ یارانو دوستانو سره ډېر وایي خو چا داسې پیچمه مې چا پسې نه دی کړی. ها دا راته وایه څه څوک ملګری تاسو چېرته ښه تاسو ما ته ووایه زه صحیح ده دا خبره خو بالکل وشوه. دا راته ووایه چې سندره به کومه یو اورو، کومه سندره به ستاسو په فرمایش باندې زه تاسو ته پلی کوم؟ یاره ما ته د نازي اقبال سندره رحیم صاحب څه کړي دی رحیم شاه صاحب. بالکل صحیح ده. بچای ځان خیال ساته دغه سندره ته زه پلی کوم. ښه حجي مینوالو وخت شوی دی یو لنډې شاندمې خورو، یو لنډه شاندمه او ډېر زر واپس راځو تاسو چېرته لاړ نه شئ. دمه مشئ په خیر رالی یو ځل بیا هرکلی تاسو ټولو ته سره د دې هیلې او دې امیدونو چې تاسو ټولو پروګرام ته ناست یئ او خوندونه به ترې اخلئ. زموږ د نني پروګرام چې کوم موضوع ده
هغه دا چې یو بل پرې پیښې یو بل پرې پیچمې لکه موږ خپلو ملګرو مزاق کله ناکله وړاوه او هغو تنګوو په یو نیمو خبرو باندې ګپ شپ ورسره دومره زیات ولګوو چې هغې موږ نه خفه شي په داسې خفه شي چې بیا موږ ته نه موږ سره خبرې کول غواړي نه موږ ته فون کول غواړي نه زموږ فون وشتول غواړي داسې هم ډېر کېږي که نه دا زموږ نننۍ خپرونې موضوع ده او د ټي وي په شیشه باندې چې کومې نمبر یې تاسو ته ښکاري په دې باندې وکئ ما ته ټلیفون واورئ د خپلې خوښې سندرې وکئ ما سره په دې موضوع باندې خبرې اترې د بریک په دوران کې زموږ ته انور زیب د هاتې نه فون کړی او د اولسیار خان سندرې فرمایش یې کولو صنم جانه مسافره او دا سندره به ګورو که موږ ته هغه شوه موږ ورته دا سندره وړاندې کوو شیر علي موږ سره سعودیانه په لاین باندې دی السلام علیکم شیر علي وروره او شیر علي وروره څنګه یې خیر دی جدا څنګه حال دی صحت دې ښه دی خیر دی بالکل الحمدلله او سعودیا کې څنګه دی موسم څنګه دی یخني ده که بارانونه دي څه چل دی موسم ښه یخ دی یخ دی که نه جی او بارانونه ورېږي که نه نه باران خو بلو سیو ښه ډېر زیات ها نور خیر خیریت دی بالکل الحمدلله خیر خیریت دی صحت هم ښه دی زموږ نننۍ خپرونې چې کوم موضوع ده د هغې حوالې سره به تاسو څه وایئ یاره د هغې خو زه دا ویم چې لکه یو خو مخامخ مذاق خبره ده خو چې کش هرکسې روان شي یا دغه شي نو هغه خو لکه ډېره غلطه خبره ده جی دا خو د هر سړي خپل مطلب چې څوک تله وران کوي څوک خبرې ورانې کوي نو دا خو د هر سړي الله پاک ورکړي دي جی او نو دا ډېره غلطه خبره ده چا پورې خندا کول چا پورې فشارې کول دا لکه ډېر کچک سړي خبرې دي جی او لکه په سړي باندې ډېره بده لګي که نه لکه چې یو کس ستا پرې نخرې کوي فتنې کوي ستا مذاق وړوي یا ستا په شانتې مزل کوي یا داسې خبرو مطلب چې سړي اوس زبان خلي یا تله وران کوي نه خو د الله طرفه وي که نه جی او نو په چا پورې مذاق کول یا دغه کول دا خو لکه ښه خبره نه ده دا ښه خبره نه ده بالکل ښه خبره نه ده تاسو سره چیرې داسې شوي دي چې ملګرو تاسو چې دا تنګ کړي یا تاسو څوک یاره داسې مخامخ لکه کوو یو بل سره خو لکه داسې پشه په بل پسې وبل دا خو څه پورې الحمدلله نه دي کړي دا رښتیا خبره ده یا مذاق کوو یو بل سره لکه ځکه مسافري ده په غیر مذاق نه کېږي نه وایم دا رښتیا خبره ده تاسو رښتیا وایئ چې همداسې تاسو کوئ نه لکه مخامخ کوو یو بل سره بس ګپ شپ راشي که نه ښه خو نور داسې پشه په چا پسې نه دی کړی چې چا پسې نه دی پکار دا بالکل ښه خبره ده تاسو چې کم دی لکه مخامخ هم بیا ډېر زیات شي ورشي هغه هم مزه نه کوي دا راته ووایئ چې سندره به تاسو ته کومه یو وړاندې سندره خو ملنګ جان نه د غوږونو وخوړې مسرت مومن ورته یاده کړه کومه یې وه دا ملنګ جان نه و زمونږ یو ځای کې اوسېږو که نه ملنګ جان تاسو ته ول ټلیفون کوو ها او نو هغه راته بیا پسې راووت بهر چې لکه ته ورته خورشید به احتیاط کړې چې لکه مسرت مومن بالکل صحیح ده مسرت مومن سندره به ما ځان سره فرمایش نه زما خو باجي وفا ها خو هغه راته وویل د هغه فرمایش خامخا پوره کوي بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده ستاسو یو جهان مننه د فون کال کولو دپاره ډېره شکریه دې ملګري چې موږ ته فون کړی و دې لکه دا خبره وکړه چې مخامخ ګپ لګومه مخامخ یو ملګري سره ګپ شپ یا هغه د مذاق یا یو نیمه خبره کومه خو پیشیشه زه چا پسې خبرې نه کوم دا هم خبره ده لکه پیشیشه زموږ ډېر زیات ملګري دی چې مخامخ په تا سره خاندي او کړېږو پیشیشه په تا پسې داسې چې ښې ډېرې خبرې به کوي او هغه به کوي زموږ په پښتنو کې دغه عادت ډېرو کې داسې دی او زه وایم چې دا هم نه دی پکار پیشیشه چا پسې خبرې غیبت چې ورته وایي که نه دا نه دی پکار ولې چې دې سره خپل ګناهونه زیاتېږي او هغه ته لکه هغه ګناهونه کمیږي ستا ګناهونه زیاتېږي تا ته ثواب نه وي ګناه ډېره زیاته ده زموږ سره ښکلې سندرې دي او دا ښکلې موضوع ده په دې موضوع دپاره تاسو موږ ته وکړئ ټلیفون زموږ چې کومه موضوع ده داسې په ډېر ملګري داسې چې هغه به اوس ټي وي ته ناست دي هغو ته چې زه ووایم زموږ چې کومه نننۍ موضوع ده هغه ده چې مونږ د یو بل پرې پیښې کوو پیچمې کوو هغه تنګوو چیړو یې دا ښه کار دی که ښه کار نه دی زما په خیال مونږ سره کالر په لاین باندې دی څوک مونږ سره محمد نواب مونږ سره ابودابي نه په لاین باندې دی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل بالکل خیر خیریت محمد نواب وروره ابوظبي نه څنګه یې خیر طبیعتونه برابر دي الحمدلله بالکل ښه ټیک ټاک بالکل برابر یې سبا زه یوې ګانې فرمایش کول غواړم هغه به تاسو هغه کې کومه یې وه د کومه مخکې تېره شوې وه او غریب دې نه وای او لکه هغه وای خو والا سوالګار نه وای نه شوم پوهې څنګه مخکې لکه یو هغه سره تېره شوې وه که نه څه نوم یې وه سړي چا کوم خپل ملګري نه پوښتنه کوله سوالګار نه غریب نه وای کراچۍ نه چې هغه کېده که نه
اخري کې ویلي وای سوالګر دی نه وای غریب دی نه وای خو لکه خو سندره به تاسو ته یاد درشي هغه هېڅ خبره نه ده د موضوع سره حوالې سره خو هم راته څه ووایې که نه حاجي نو موضوع په کار دا نه چې مخامخ خو ټیک ده که یو سړي سره ګپ شپ لګوي ټیک ده خو لکه زړه کې ساتل نه وي په کار زړه کې ساتل نه وي په کار نه مخامخ خو پروا نشته مسافري ده مسافري کې خو سړی کډک چلېدای نه شي که نه بالکل ځکه چې بیا سړی ډېر ټینشن کې وي خو چې بیا لکه په چشک ونه ده په کار و مخامخ معمولي ګپ شپ باندې لکه وخت تېرول بیا غوندې صحیح ده دا هېڅ خبره نه لکه مخامخ سړي سره لږ ګپ لګوي دا خیر دی که نه جی بالکل صحیح ده سندره ته زه کوشش کوم چې کومه ښکلې سندره وي که نه که زه نه یم پېښ شوی دننه چې کوم کسان دي زموږ زمرود صاحب نور ټیم ناست دي هغه به پېښ شي تاسو ته به سندره وړاندې کړو ښه او صاحب یو بار پېښ کوم که لکه هغه که اوس ټیم کې نه وي خو بل ټیم کې وي خو لکه کراچۍ نه کومه کېږي دا هغه وکې تاسو ټلیفون ډېر مشکله سره ملویږي بالکل تقریبا یوې میاشتې نه مخکې نه دا ټرای کوو روزانه کنټینیو خو لکه هغه ملویږي نه نو که دا څه ټیم کې ملاو شه نو دا هغه وکې بیا دا ریکویسټ وکړي دا غزل لکه سنا وکړي بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده مسرور علي خان پروګرام کې ده صاحبه مسرور علي خان څه نوم ده مکمل مسرور علي خان ده که څه هغه پروګرام کې ده هغه منصور علي خان دی بالکل وبشي یو بالکل صحیح ده مهرباني ښه ستاسو یو جهان مننه د فون کال کولو لپاره ډېره شکریه مینوالو دا ملګري ډېر په مینه باندې فرمایش کړی و موږ ته انور زیب هتینا صنم جانه مسافره سندرې فرمایش یې کړی و د ولس او جبلالینه زموږ په تیر پروګرام کې هم یو څو ملګرو د دې سندرې فرمایش کړی و او د هغو دپاره دا سندره وړاندې کوو تاسو تفان واخلئ په خیر راغلی یو ځل بیا هرکلی تاسو ټولو ته په پروګرام کې سره د دې هیلې او دې امید چې تاسو ټول په پروګرام ته ناست یو او خوندونه به ترې اخلئ مینهوالو زموږ د نیغ خپرونې چې کوم موضوع ده هغه دا چې یو بل پرې پیښې یو بل پرې مذاق یو بل سره ډېر زیات ګپ شپ خپلو ملګرو سره خپلو دوستانو سره دا ښه دی او که ښه نه دی دا زموږ د نیغ خپرونې موضوع ده او د ټي په ژبه باندې چې کومې نمبرې تاسو ته ښکاري دا نمبرې چې کومې دي دا تاسو میلاو کړئ ما ته په دو نمبرو باندې وکړئ ټلیفون واورئ د خپلې خوښې سندرې وکړئ ما سره په دې موضوع باندې ښکلې ښایسته خبرې اترې عالم شیر د بحرین نه موږ ته فون کړی السلام علیکم عالم شیر وروره وعلیکم سلام څرنګه جوړې بالکل ښه یم تاسو ښه شکر دی الحمدلله صحت مو ښه دی ته ښه یې بالکل ښه یم بالکل ټیک ټاک بحرین کې موسم څنګه دی بحرین کې موسم جو ښه دی یخني ده که ګرمي ده هلکه جو یخني ده اورې بارانونه خو نشته نه بارانونه نشته ښه داسې چل دی چې دا موضوع چې کومه ده ننني دې په حوالې سره تاسو موږ ته څه وایئ د دې موضوع په حواله کې خو زه تا ته دا وایم چې لکه مخامخ ګپ شپ وي نو هغه خو ښه خو زما تر دلته کې یو ملګری دی زراف نوم یې دی ښه جي په موږ پورې ګپ لګوي چې بیا ورسره موږ ولګو نو د روټۍ نه به راورشي روټۍ هم نه خوري اورې او چې موږ ورسره ګپ لګو نو موږ سره ښه ګپ لګوي چې بیا ورته موږ وایو روټۍ هم نه خوري تاسې په خپله سوچ وکړه ده سره دله خو بیا په کار دا چې بیا زموږ سره ګپ هم نه لګوي که نه چې بیا ګپ نه لګوي او صحیح دا خبره بالکل صحیح ده داسې ډېرو ملګرو داسې عادتونه یي ښه دا راته ووایي چې سندره به کومه یو اورئ کومه سندره تاسو ته وړاندې کړم موږ ته د مومند مستعرت هغه سرت مومند بالکل صحیح ده بالکل وایي د سترګو تور هغه یوه ګانه ده هغه زراف وایي زه ورسره یو دوه خبرې کوم ووایه السلام علیکم خورشید بھائی وعلیکم السلام یاره ښه بالکل ښه یم تاسو ښه خیر دی ښه برابر بالکل ټیک ټاک एकदम فرست کلاس یو ها دا موضوع په حوالې سره به تاسو څه وایي زه دا وایم که نه چې مخامخ ګپ شپ چې دي که نه نو لکه هغه خو موږ د ګو ډېر زیات او خو لکه په شیشه کمې خبرې نو دا خو لکه دونه لکه شریعت په دې دغه کې دا دي که نه لکه د مړې غوښې خوراک دي بالکل جناب زما طرف زمرود بنیرې ته ښه سپیشل دوا سلام وایه وعلیکم السلام اورې او خدای پاک وښه ساته ډېره مننه او زمونږ یاره فرمایش به نن پوره کوي زه کوم مومن مسرت په آواز او نن به پوره کوم کمې تندې پکې ماتېږي یا وایي چې تنده ماتوم کمې تندې پکې ماتېږي نن د تنده ماتوم
هر یو څه پکې ضروري ده ته اپلای کوم داسې ساتره که څنګه چې ډېره مننه ډېره مننه السلام علیکم خوشحاله اوسئ ډېره ډېره شکریه مینوالو شارجې نه مونږ ته د بریک په دوران کې د سندرې په دوران کې چې کوم فونز راغلي غواړم چې هغه تاسو ته فضل مالک مو ته مدینه منورې نه فون کړی او وویل د پروګرام یې ډېره زیاته ستاینه وکړه د موضوع یې ډېره زیاته ستاینه وکړه وویل چې چا سره ډېر زیات ګپ نه وي لګول پکار دا ښه خبره نه ده ورسره دولت خان د شارجې نه مونږ ته کال کړی هم د پروګرام ډېره زیاته ستاینه وکړه بحرین نه مونږ ته رضا خان فون کړی ورسره نور ملګري مو او مینوالو لکه دې ملګري چې موږ ته کومه خبره وکړه چې داسې بعضې نیم داسې ملګري یي اکثر موږ سره چې هغې موږ سره ګپ لګوي خیر دی هغې که هره یو خبره کوي هر قسم ته ګپ لګوي هېڅ خبره نه ده او چې کله بیا ورسره موږ ګپ ولګوو یا ورسره داسې یو نیمه تیزه خبره وکړو هغې بیا موږ نه خفه شي او عزیز الله موږ سره سعودیانه دی په موبایل کې پیسې کمې دي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم څنګه عزیز الله وروره څنګه چل دی موبایل کې د پیسې هم کمې دي که نه پیسې خو یاره پیسې پکې کم دي موبایل نه میلاوي اوس میلاو ښه هېڅ خبره نه ده هېڅ خبره زه سره زر خبرې کوم که نه دا چېرته چا خو تنګ کړی نه یې څوک خو دې تنګ کړي نه دي د موضوع په حوالې سره یو څو خبرې وکړه یاره خبرې آزاد یم تنګول خو ډېر کو څه چا نه تنګ کړی ښه بس صحیح ده او سندره به کومه یو اورئ نن خو ټول مسره مومن ته بالکل په یو لین ولاړې تاسو بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده ښه دا صحیح ده بالکل صحیح نجیب ته سلامونه وایي او وعلیکم السلامونه وعلیکم السلامونه هغه دی بیلنس ختم شو لاړو بیلنس ختم شو زه خیر دی دا پکې راځي ستاسو بیلنس هم ختم شو ستاسو خبرې مو شوي دا خو تاسو ګوره او ډبل فایدې وکړئ که نه هغه ته دوبۍ ته م کال وکړو بیلنس هم ختم شو نجیب ته کراچۍ ته سلامونه مو لیږلي شو تاسو سندره هم فرمایش وه ډېر زبردست نجیب چې کم دی هغه بالکل ښه دی بالکل ټیک ټاک دی صحیح سلامت دی پاکستان کې دی انشاءالله زر تر زره به دوبۍ ته واپس راځي او چوټي بس پوره ده بس لږه پاتې ده څو ورځو کې به راځي انشاءالله ښه زموږ سره چې کوم دی بریک په دوران کې کالرز ډېر زیات راغلي وو او هغه ما تاسو ته ویلي چې زه به تاسو ته وایم ډاکټر کلثوم شارجې نه موږ ته کال کړی و زمرود صاحب ته سپیشل سلامونه هغه نه پس ثروت علي ته یې ډېر زیات سلامونه یې ویلو او ډېره مینه او ډېر سلامونه ورته وتله او ثروت علي صاحب زمرود صاحب دې مو ده ویم ثروت علي صاحب دا هم پکې راځي چې یو ځل خولې نه خبره وځي بیا وتلي دا لایف پروګرامونه دي چې سم وکړو هم کړي دي بخښنه غواړو ښه جي د ستاسو طرف نه د ثروت علي طرف نه او زمرود صاحب د طرف نه تاسو ته په ډلو باندې سلامونه یو جهان مننه نور مینوالو زموږ چې کومه موضوع ده هغه د کالر دی موږ سره په لاین باندې دوبۍ نه موږ سره اختیار په لاین باندې دی السلام علیکم اختیار وروره الو السلام علیکم څنګه چل دی ښه جي تاسو ښه الحمدلله بالکل ښه یم اختیار وروره جی نن تا ته زه دا اختیار در کوم جی سر چې نن دې څه په زړه یې راته ووایه ته موضوع په حوالې سره یاره موضوع په حوالې سره او بس والا ما اوس پې ولګول ها موضوع نه اوس نه خبر موضوع دا هغه دا ده چې لکه مو یو بل ملګري پارې لکه پیښې کوو دغه مذاق وړوو که نه داسې خبرې چې هغې باندې ښې نه لګي موږ ورته هغه خبرې کوو دا ښه خبره ده نه مذاق او د پیښې کول دا خو اسلام کې جایز نه دی بالکل او لکه چا پورې پیښې چې وکړي که نه د حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی چې یاره چې چا پورې به پیښې نه کوي بېشک لکه زمونږ ملګري بحرین نه چې کال کړی و هغه هم دا خبره وکړه بالکل پوه شي ولې چې دا زمونږ ته خپل اسلام هم نه کوي نو بله خبره ده چې مونږ خپل ښه اخلاق چې کوو نو بل به مونږ سره ښه اخلاق کوي بېشک بالکل صحیح خبره ده چې مونږ په خپله باندې صحیح وو بیا مونږ سره ټولو سره په دا راته ووایه چې سندره به کومه یو اورې که تاسو هم د مسرت مومند والا سندره اورېدل غواړئ نه سندره خو زه رحیم ګل والا غواړم څه وایي چې زړګی مې په انګو کې زه خپله انګو یم د زرګریش نه وړې ما وپېژندې ما جبې نه وپېژندې صحیح ده بالکل وایي په واټ کې مې زړګی دی انګو کې مې ځیګر دی هډونه مې د کور مې احترام مې د زړه سر دی او که نه ډېر ښه دا زما یو ملګری ده خبرې کوي کرک دی ویرکا
هلو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړه مشي څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟ طبیعت دې ښه ده؟ تاسو څنګه یو سر؟ تاسو ښه یو؟ الحمدلله بالکل ښه یو. ستاسو دعا ده. ملګريه جی د موضوع په حوالې سره تاسو څه وایي؟ سر موضوع به چا پکې خبر مبر دا کول دا غلط خبره ده که نه؟ بالکل غلطه خبره ده. داسې نه دي پکار. مونږ یو ریکویسټ دی سر. وایي سر د پاکستان کې کوم حالات چې چلو دي دا خو چېرې دعا ورته وکړو چې الله دې ښه کړي یاره. امین. مونږ خپل مونږ ټولو ته پکار ده چې دې ته په جمع باندې دعاګانې کوو. مونږ د خپل ملک ته زړه نه کېږي څنګه لاړ شو والا. بالکل صحیح ده. د باد حال دی. مونږ دا ته 4 کاله اوسه پراته یو اوسه پرېزونه چې یارېږو خو وینو چې دا مونږ مړه خلک. بېشک بېشک. مخکې خو په نیټې مرګ اوس بې نیټې دی که نه؟ خو یو خو مونږ ته سر چېرته دا بني ولا ګانا ولګوه کومه وه؟ د روسل بادشاه والا جي. بالکل صحیح ده. کومه؟ چې د پورې کلي کې مې جانان ده د غیر چاپېره نه باغونه مې وطن ده. بالکل صحیح ده. زه ګورم چې کومه ښه غوندې سندره یې هغه تاسو ته وړاندې کوم. ښه جی بس دغه ډېره مهرباني که دا ګانا دې راته ولګوله چې د غیر چاپېره نه باغونه مې وطن ده. د پورې زبردسته سندره ته پلی کوم یاروره. زبردسته سندره ته پلی کوم. والله که وته ټینګ شي او درې کې باتڼ اچوي. والله مونږ وطن والا خلک یو خټک یو که نه چې بس ډول وورو نو تم کېدلی. دا دې بالکل درته بالکل کیو ده. ښه دا ګوره وته دغه دې پلی کومه. یو جهان مننه ستاسو فون کال. نیک بادشاه زدران د په آواز باندې د اتڼي سندره بالکل داسې اتڼي سندره ریډي ده چې ښه ګرمه سندره ده. تاسو واورئ او خوند ترې واخلئ.
کلی کې اوسېږې زما زدرن کلا هېرېږې چې په بل کلی کې اوسېږې زما زدرن کلا هېرېږې درتللی نشه ملی لا ډېرې خطرې دي پټه پټه راشه مستا دي غم سترګې سرې دي او پټه پټه راشه مستا دي غم سترګې سرې دي درته مې زړه کې لاس تللي څو ګیلې دي پټه پټه راشه مستا دي غم سترګې سرې دي او پټه پټه راشه مستا دي غم سترګې سرې دي کوم دنیا چپ کې اوسېږمه ما د بېلتون خوب لیدلی رکه روز خطر نه بېلېږمه ما د بېلتون خوب لیدلی رکه روز خطر نه بېلېږمه بې له تا څه کوم دنیا چپ کې اوسېږمه ما د بېلتون خوب لیدلی رکه روز خطر نه بېلېږمه ما د بېلتون خوب لیدلی رکه روز خطر نه بېلېږمه نکبت شاه زدران پتا پسې کړېږمه ما د بېلتون خوب لیدلی رکه روز خطر نه بېلېږمه ما د بېلتون خوب لیدلی رکه روز خطر نه بېلېږمه بې له تا څه کوم دنیا جب کې اوسېږمه ما د بېلتون خوب لیدلی رکه روز خطر نه بېلېږمه ما د بېلتون خوب لیدلی رکه روز خطر نه بېلېږمه بې له تا څه کوم دنیا جب کې اوسېږمه ما د بېلتون خوب لیدلی رکه روز خطر نه بېلېږمه ما د بېلتون خوب لیدلی رکه روز خطر نه بېلېږمه ما د بېلتون خوب لیدلی رکه روز خطر نه بېلېږمه خیر علی یو ځل بیا هرکلی تاسو ټولو ته سره د دې هیلې او دې امید چې تاسو ټولو پروګرام ته ناست وئ او خوندونه به ترې اخلئ زمونږ د نننۍ خپرونې چې کوم موضوع ده هغه ده چې ډېر زیات مزاق ډېره زیات ګپ شپ ډېر اور ګپ شپ چې ورته ویلی شو چې خپلو ملګرو سره دومره زیات ګپ شپ لکه چې هغې مونږ نه خفه شي رانه ناراضه شي او هغې مونږ خبرې چې کومې دي هغه خوښې نه کړي دغه زمونږ نننۍ خپرونې موضوع ده او لکه څنګه ما تاسو ته مخکې ووایې بیا ووایم د ټي وي په شیشه باندې چې کومې نمبرې تاسو ته ښکاري په دې باندې وکړئ ما د ټلیفون واورئ د خپلې خوښې سندرې وکړئ ما سره په دې موضوع باندې خبرې اترې د بریک په دوران کې مونږ ته ریشم جانه کالدره ملکن ایجنسۍ نه مونږ ته فون کړی او اروبا او سلما کیسې ریاض کې دي او دا د دې ملګري دي دوی ته یې ډېر سلامونه او دعاګانې او هغه نه پس ورور یې دی اختر رسول طایف کې او هغه ته ډېر مینه او ډېر سلامونه یې ورته ویلو یو بل کالر چې مونږ ته کال کړی خواجه کوهاټي اویر نه مونږ ته کال کړی ورسره نور ملګري هم ناست دي هغه خپل نوسي ته ډېره مینه او ډېر سلامونه او خپل زوی واحس هغه ته ډېر سلامونه ویلو وایي چې ډېر زیات یې زه مس کومه او مینهوالو د سندرې فرمایش یې هم کړی و هارون باچا مونږ ګورو که مونږ سره هغه و مونږ به ورته دا سندره خامخا پلی کوو جانس خان مونږ سره سعودیانه په لاین باندې دی السلام علیکم وعلیکم السلام جانس خان وروره په خیر په خیر څنګه جی ټیک ټاک صحتونه برابر دي الحمدلله لږه ګزاره کو وروره تا څه خوړلي دي ما او ما یاره تشو چې کوم د تشو چیو سره
ته چې یو سره بس روټه خوړلې ده اوهو دا ځکه دومره دا خو ښه چې تا هغه سره نه ده خوړلې دا خو به ته بالکل هغه وې بالکل نه به وایم څه لږ به کنټرول وکړم په ځان باندې دا راته ووایه چې ډېر زیات ګپ شپ ډېر اور ګپ شپ چې موږ نه ملګري خفه شي په هغه باندې دا په کار دی که نه دا چې داسې نه دي په کار که نه نه دي په کار که نه داسې په کار دي چې مطلب دا دی چې سړی دغه کوي که نه ملګري ته مخامخ سړی ویلی شي نو پیشا نه دي په کاره پیشاني په کار دا د اصولو نه یعنی خلاف دغه دی د اسلامي اصولو نه خلاف دي یو سړي پسې خبرې کولو ها دغه کوله او مخامخ مطلب دا دی چې سړی لګوي ګپ نو خبره او نه ما چا نه اورېدلي چې تاسو ډېر زیات ګپ شپ لګوئ ملګري ډېر زیات چیړې وتنګوئ جی لګو ملګرو سره خو ګپ لګو خو لکه پیشې چا پسې خبره نه کوو ها او دا چې د اسلام او دغه خلاف دي یعنی پوه شولی جي تاسو او د اسلام خو خلاف دی دا خو زه بالکل منم او دا خبره خو بالکل اسلام کې بالکل نه ده جی جی او دا راته ووایي چې سندره به کومه یو اورو سندره خو جي بس د نازي اقبال او د ابراهیم شاه غاګانه نه ده کومه یوه هغه دغه کې چې کړه دوبۍ کې دوبۍ کې کړې ده جی جی بالکل صحیح ده زه پې ورسېدم چې تاسو کومې سندرې نه ماتوئ جی جی زه یې تاسو ته وړاندې کوم ښه په دې دغه باندې هغه دغه هم راځي هغه اشتهار هم پرې راځي زه ته وړاندې کوم زه پېښ شوم که نه زه پېښ شوم بالکل ورسېدم ښه جي ټیک شو او بالکل ورسېدم تاسو ته دا سندره زه وړاندې کوم یو په دوبۍ کې زما یو ملګری دی جي په شارجه کې غلام حسین نومېږي هغه ته زما طرف نه دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس دا ورته ورسوي ډېره مهرباني بالکل ورته ورسېدو ډېره ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو فون کال دپاره خبره یو کار کوه یا ملګری خبره چې کله کمپلیټ کړه نه بس بیا اجازت غواړه تا به اجازت وغوښتو بیا به چې زه شروع شوم بیا به ته شروع شي بیا به زه داسې ګډوډ شو سره کې خیر دی دا ګپ دا پکې راځي دا خو پکې هر څه راځي مینهوالو ملګري چې کومه خبره وکړه چې مونږ ته نه ده پکار چې لکه دومره زیات ګپ شپي شیشه لکه چا پسې چې خبرې کوو مخامخ که مونږ کوو که نه مخامخ خبرې پیشیشه خبرې دا لکه یو جدا هغه دی زه صرف دا خبرې تپوس کول تاسو نه غواړم چې ملګري مونږ تنګوو دغه پیښې کوو دغه چې کوم عادتونه یې لکه هغه لکه صحیح طریقې سره خبرې نشي کولی او بیا مونږ لګیو هغې مذاق وړوو هغه خبرې چې کومې دي مونږ هم دغه په طریقې باندې خبرې کوو چې هغه په زړه کې مونږ نه خفه غوندې شي هغه وایي چې یار د ملګري مونږ سره وګوره ولې داسې کوي زما خپل ملګري ما بنئ ها مونږ سره شارجې نه یو فون کالر په لاین باندې دی السلام علیکم حتا وروره السلام علیکم وعلیکم سلام الکه حتا یې که عطا یې زه پې پې نه شوم عطا خان عطا وروره په خیر په خیر چال د خوشتان ښه بالکل ښه یم تاسو څرنګه یې الله فضل د مزید ته چې کومه موضوع ده دغه موږ واورېده که نه اچھا ګپ لګول خو لکه داس دی چې له پښتو د اسلام له ادارې د بار ګپ لګول نه مخامخ صحیح دی او نه په شا صحیح دی نه په شا ښیي او که څنګه را بالکل یوه سندره مشتر د غلام الله سره خبره وکړه ورکه خورشیده ستړي مه شئ خدای ملشه خدای دې ملشه خدای دې وبخښه څنګه یې ښه ته د خپل ښځې سره او بالکل ښه یم برابر یم تاسو ښه یې ښه الحمدلله داسې ویلی شي که نه چې ښه یې خو زه غلام الله مسعود خبرې کوم او په خیر غلام وروره ښه یې صحت هم ښه ده الحمدلله تاسو هم څه ووایئ که نه د موضوع په حوالې سره د موضوع په اړه موږ داسې وایي که نه چې لکه سړی چې زیاته یې فري ګپ دا لکه مثال نه وي په شر که نه بالکل او مثال لکه سړی چې مثال لکه ورته نه فاصل خاصه وي غږونه دا لکه مثال نه وي په شر که نه صحیح او داس به موږ ته یوه مشهوره بنګش هم دی که نه هغې که نه مثال موږ ته خامخا یوه وزیرستان که نه څه که نه کومه هېواد ده مشهوره بنګش مشرف بنګش جی جی دا اوس مو درته یو سندره پلی نه که انک بادشاه والا نه خو دا خو هغه انک بادشاه که نه د دې مثال د دې بله ګان څه ده د زه صحیح ده زه ته کوشش کوم چې تاسو ته زه پلی کړم ښه خامخا کوشش وکړه صحیح شوه انشاءالله پوره کوشش به کوم ډېره مننه د فون کال کولو دپاره ډېره شکریه سندره را سره بالکل کیو ده یاره مسافره قربان شم به زه به داسې نه وایم چې اواز د چا دی خو زما پرفارمنس دی ښکلې او ښایسته سندره ده تاسو ترې خوند واخلئ ټولو ته په پروګرام کې سره د دې هیلې او دې امید چې تاسو ټول به پروګرام ته ناست وئ او خوندونه به ترې اخلئ
زموږ د نننۍ خپرونې چې کوم موضوع ده هغه ده چې د یو خپلو ملګرو سره ډېر زیات ګپ شپ دغه پیښې کول دغه پرې پیچمي کول دا زموږ نننۍ خپرونې موضوع ده او تاسو دې دپاره وکړئ ما ته ټلیفون او دې موضوع باندې وکړئ ما سره خبرې او بیا واورئ د خپلې خوښې ښکلې ښکلې او مزدارې سندرې زموږ سره نعمت خان د بحرین نه په لاین باندې دی. السلام علیکم نعمت خان وروره. وعلیکم السلام صالحجي څنګه چل دی ښه جوړې صحت هم ښه دی؟ خیر خیریت ده څنګه ښه یې؟ د ټي وي اواز لږ تیز کا د ټي وي اواز. شکر الحمدلله. نه وایم د ټي وي اواز لږ تیز کا. جی جی تیز یې کا. او تیز یې کا. نو څنګه چل دی ښه؟ خیر خیریت تاسو څنګه ښه؟ بالکل ښه ما د موضوع په حوالې سره څه ووایه که نه چې دا څنګه چل به یې چې ماشاءالله اول خو ته ډېر ښکلی ښکارېږي. ډېره مننه. دا تاسو ښکلی ستاسو نظر ښکلی دی. دې موضوع په حواله کې خو ما داسې ویلو څه دی چې ګپ ډېر زیات هم نه ده پکار ډېر کم نه ده بس ټایم پاس پکار دی نو ټایم پاس پکار دی که نه وخت پاس کول پکار دي. ته تاسو د لکونو روپو خبره وکړه ګوره صحیح او نه پوهېږو سره ګوره دا ټول ګډوډ حساب کتاب شروع دی. ښه ته چې هغه اواز اورې په دې نه پوهېږې هغه بند که که نه دا ټي وي اواز. صحیح خبره ده. همدا خبره ده خو عمل هم پې وکړه که نه. بند دې که. او دغسې ډېر ښه. اوس راته دا ووایه چې ټایم پاس خو پکار دی. دا سندره به کومه یو اورو؟ سندره به اورو د کرم خان په اواز ټپې. د کرم خان په اواز باندې ټپې شته در سره؟ نه نشته؟ نه. نو بیا واورو د نیاز اقبال په اواز باندې ښکلې خونګانه. بالکل صحیح ده. ما سره ملګري دي نیاز علي، اسماعیل، عمر زمان ان کیسر خان. اینډ کیسر خان ډېر ښه ډېر ښه. ټولو ته زما طرف نه سلامونه. تاسو ته سپیشل سلامونه وایي. ښه ډېره ډېره مننه ډېره مننه. ستاسو ډېر ښکلی فون و ډېره شکریه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملګري ډېر ښه انداز کې مته خبرې وکړي چې ټایم پاس پکار دی وخت پاس کول پکار دی. لکه ډېر زیات ګپ شپ یا ډېر چړم چاړي دا مزه نه کوي ملګري چې ډېر زیات تنګ کې ډېر زیات یې وچړې دې نه جنګ جګړې هم جوړېدی شي ډېر زیات خفګان هم پکې راتللی شي. یو ښه ملګری ستاسو چې هغه پرې تاسو ډېر زیات پیچمې کوئ ډېر زیات مذاق یې وړوئ دغه ډېر زیاتې پیښې تاسو کوئ نو هغه به خفه کېږي خامخا به خفه کېږي په هر چا باندې لکه خپل ځان وایي ډېر زیات هغه یې که نه خپل ډېر زیات فیورټ یي لکه خپل ځان پرې ډېر ښه لګي او ډېر ښکلي او چې ته لګې هغه پیښې کوي هغه پرې ډرامې کوي نو خامخا به هغې خفه کېږي او چې هغې خفه شي نو بیا خو بس تاسو هغه دوستانه لاړه خرابه شوه او دې کې کیدای شي جنګ جګړې راشي لکه خپل منځ کې دومره خفګان راشي چې هغه نه تاسو خپل منځ کې یو بل ته لاسونه واچوئ جګړه وکړئ نو زه دا وایم چې دغه شی چې کوم دی دا لږ کم شي د دې ملګري خبره چې ټایم پاس وخت لږ پاس کول پکار دی. ګلاب خان مونږ سره د سعودیانه په لاین باندې دی القسیم سعودیانه په لاین باندې دی. السلام علیکم ګلاب خانه په خیر. السلام علیکم خورشید بھائی څنګه حال دی؟ وعلیکم السلام. څنګه چل دی ګلاب خان وروره؟ خیر دی وروره ته ښه یې ټیک ټاک یې؟ بالکل ښه یم بالکل سور کې یم. تاسو ښه یې؟ خیر خیریت دی انډیواله ټول یاران دوستان ملګري ښه دي؟ څنګه 2-3 میاشتو نه زه کوشش کوم ستاسو نمبر نه میلاویږي یار. 2-3 منټو نه 2-3 میاشتو نه میاشتو نه ما که د 2-3 منټو کې تاسو فون ولګېدو ما بیا خو ډېر بختور یې. داسې چل دی چې ستاسو فون ولګېدو ښه یم الحمدلله بالکل ښه یم. ستاسو فون ولګېدو دا ډېره غټه خبره ده. د موضوع په حوالې سره به یو څو خبرې وکړو که نه که ستاسو خوښوي؟ د موضوع په حواله سره خو مونږ واورېد یار مونږ ډېر وختونه ناست یو تاسو ډېره ښکلې موضوع ده او ستاسو پروګرام انشاءالله ښه سیټ پروګرام دی مونږ دا ډېر انجوی کوو او تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې زمونږ د مسافرو لپاره تاسو ډېر ښکلي پروګرامونه کوئ دوبۍ سنټر نه
نو موږ ستاسو ډېر زیات احسانمن یو. زه جي ستاسو ډېر زیات احسانمند یو، ستاسو ډېر زیات شکرګزاره یو چې تاسو زموږ پروګرام دومره په مینه ګورئ او دومره یې خوښوئ. او د موضوع په حوالې سره به زه تاسو ته دا ووایم چې دا د زمرود صاحب او ثروت علي دا ټول کریډټ هغې ته ځي. دا هغو دی چې ښکلې ښکلې موضوعان یې رااخلي او موږ پرې پروګرامونه کوو. بالکل جی هغوی چې کوم پروګرامونه کوي ثروت علي سیمه خان او سمیه دا زموږ خوښېږي. لکه دا نو پروګرامونه چې کوم دي دا موږ زیات په شوق سره ګورو زموږ ټول ملګري او بس دلته چې کوم کسان موږ سره ناست دي هغوی ته تاسو او د دې شاته چې کم لاس یې هغه د زمرود صاحب وي. بالکل جی دا هغه ټول ته زموږ ملګري ټول تاسو ته سلامونه کوي. وعلیکم السلام. زمرود صاحب ته په ډلو باندې سلامونه. ستاسو ته هم ډېر ډېر سلامونه کوي. کومه سندره به تاسو اورئ؟ یاره جی سندرې په باره خو که زه تاته ووایم ټول لکه دغه کې دا نه لګې بله به لګیا خامخا په خپل منه نه شوم پې. څنګه؟ دمه سندره خو که زه ووایم نو ته په خپله مرضۍ لګې. نه 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 ستا په مرضۍ به لګوم، ستا په مرضۍ. ښه ده صحیح شوه. حضرت مومن هغه ګانه ولګولو. کومه یې وه؟ دوبۍ کې کار کړې ده که چېرته کړې ده نو نو په سندره درته نه ده پته که نه. ګوره بیا به زه په خپلې خوښې لګوم نو. یاره بس سندره نو هېره شوه. بس هېره شوه. ای شبنم والا سندره ده زما په خیال کې که نه. کوشش کوم. لندن والا سندره ده. لندن والا جی او هارون باچا یادوې؟ نه نه مسرت مومن. مسرت مومن لندن والا سندره ده که نه. زه دې هم په ګډو وډو کړم یار وره. زه صحیح ده چې کومه یو مې ته زموږ د طرفه تاسو ټولو ته سلامونه. ستاسو ته هم نشو. ډېره مننه. ډېر ښکلی فون و ستاسو. ډېره شکریه. یو جهان مننه ستاسو. زما په خیال چې د دمې وخت شوی دی. ها د دمې وخت شوی دی خو زه وایم چې دمه نه اخلم. خبرې کوو ګپ شپ لګوو که دمې وخت شوی یم که نه. ها زما نه ده د دننه نه ده چې څومره خبرې کېږي دا هغه زه کوم. ها دا زما څه غلطي نه ده. ثروت علي لګیا ده خاندي ما پرې. زه خیر دی دا پکې راځي. دا ښکلې غوندې سندره به د زرڅانګې په اواز باندې تاسو ته زه ډیډیکیټ کوم انشاءالله. او ښه مینهوالو ملګري لکه چې څنګه مونږ ته ووایې خبرې وکړې ښکلې ښکلې او مونږ ته دا پروګرام یې چې دومره زیاته ستاینه وکړه زموږ سره ډېر په ښکلي انداز کې. زه به هم تاسو ته دا ووایم چې دا ټول کریډټ چې کم دی زمرود صاحب ته او ثروت علي ته ځي چې هغو دومره ښکلې موضوع باندې سوچ کوي او بیا هغه نه پس مونږ ته دومره زیاتې خبرې راکوي. ډېر شور دی په غوږ کې مې ډېر شور دی. ها زمونږ چې کم دی زما په خیال چې کالر مونږ سره په لاین باندې دی هغه محب الله سعودیانه مونږ سره په لاین باندې دی. السلام علیکم. السلام علیکم. او په خیر محب الله څنګه یې؟ سره ښه جوړې؟ بالکل ښه یم محب وروره. ښه یې؟ صحت ته ښه ده؟ نو ښه جوړې؟ ښه جوړې. شکر دی والا. بالکل ښه یې الحمدلله. ټول ښه انډیوالان ته ښه یي؟ انډیوالان والا ښه دي. بس دا شکر ده بالکل شکر ده. داسې ده راته وایاست دا لکه خپلو انډیوالانو سره ملګرو سره چې ډېر زیات ګپ شپ سړی لګوي دا ښه خبره ده که ښه نه ده؟ دا ډېره ښه خبره ده. ښه خبره ده. ګپ شپ ډېر ښه خبره لګوي. نه لکه هغه ګپ شپ څه هغه نه هغه تنګېږي هغه ونه بور کېږي هغه ښه خبره ده. نه نه ښه خبره نه. څنګه؟ دا چې دا ملګرو نه تنګېږي هغه ګپ شپ ښه کار نه دی. ډېر زیات چې ګپ شپ چې ډېر زیات شي که نه لکه هغه نه بیا چې سړی ونه تنګېږي هغه ګپ ښه نه دی که نه؟ همداسې ده که نه؟ داسې ده. بالکل دا خبره ستاسو صحیح ده. او داسې چل دی چې ستاسو دپاره او د ستاسو انډیوالانو دپاره یو ښکلې غوندې سندره هم زما اراده ده چې تاسو ته زه پلی کړم. کومه سندره به اورېدل غواړې؟ سندره د مستر علي حیدر. د مستر علي حیدر. مستر علي حیدر کومه یې وه؟ چې کومه یې وي. که کومه یې وي زه صحیح ده. بس چې کومه یوه وي زه به تاسو ته پلی کړم. تاسو ته ستاسو انډیوالانو ته به وړاندې کوم. ښه زما طرف نه به ورته ډالې کوم. یو جهان څنګه؟ زما سره مونږ محمد رحمان او رفیق ته ورسېږي. وعلیکم السلام. ستاسو سلامونه ورته نیغ په نیغه ورسېدو. السلام علیکم. ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو فون کال کولو دپاره. ډېره شکریه. نن چې ما کومې سندرې راغشتې دي هغه سندرو نه بالکل تاسو لکه بلې پټلې ته یې که نه. زه په دغې پټلې روان یم تاسو په بلې باندې روان یې. زه چې کومې سندرې وړاندې کول غواړم تاسو سره نن نشته. ستاسو په هغه ته موډ نه دی. ها اخلو یو لنډه شان دمه. دمې نه پس بیا راځو. تاسو چېرته لاړ نه شئ.
دما مشي په خیر علی یو ځل بیا هرکلی تاسو ټولو ته په خپرونه کې سره د دې هیلې او دې امید چې تاسو ټولو پروګرام ته ناست وئ او ډېر خوندونه به ترې اخلئ. زموږ د نننۍ خپرونې چې کوم موضوع ده هغه ده چې موږ د خپلو ملګرو سره چې ډېر زیات ګپ لګو هغه ګپ چې هغې نه هغې بیا تنګ شي هغې نه بیا هغې بور شي لکه داسې ګپ لګول پکار ده که نه یو بل پرې پیښې کول پکار دي که نه دا یو بل پرې ډرامې کول پکار دي که نه چې موږ کومې ډرامې کوو پیښې کوو دغه هغه پرې دومره زیات دغه کوو چې مسخرې ورپرې کوو که نه دغه ښه شی دی که بد شی دی په دې حوالې سره به تاسو موږ سره خبرې کوئ څنګه به کوئ د ټلیفون په لیکه به په دې پروګرام کې تاسو برخه اخیستلی شئ دغه نمبر چې کومې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په دې باندې وکړئ ما ته ټلیفون اورئ د خپلې خوښې سندرې وکړئ ما سره په دې موضوع باندې خبرې اترې قدرت موږ سره په لاین باندې دی هغه هم د قطر نه قدرت اروره په خیر والله بالکل خیر خریاته تو بیا څه ده تاسو پروګرام د کوم څنګه ډېر خوند کوي دوبۍ والا ډېره مننه قدرت اروره دا قدرت دی دا موضوع په حواله سره با څه خبرې کوو موضوع څه کومه ده هغه دا ده که نه څه یو بل ملګري سره لکه چې موږ ډېر زیات ګپ شپ ولګوو یا یو ملګري پرې موږ ډرامې کوو پیښې کوو دغه پرې خاندو که نه دا ښه کار دی او که نه دا خو یعنې ښه کار نه ده دا ښه کار نه ده قدرت ای کوم ځای های پرمی سا بیای امی لکیان دا یو لین ده ښه که نه دا یوه خبره ټوله تر هغه سهاره پورې ښه نو اوس وایه که نه څه نور د ښایسته ښایسته کومې سندرې ګانې د خوښې وایه چې څه ته پلی کړم موږ سره داسې ډول رقیب ده که نه هغه په تا یوه ګانه ورور شوه کومه یوه داسې چال ده وګوره زه تو په طبیعت باندې ها پوهېږم ته خو ما کلیوالی که نه د سیماناس په اواز باندې که زه تا ته ښکلې سندرې پلی کړم نو یا نه ګانې ټپې دو بیا مزه وکړي بیا مزه به وکړي که نه داسې ما تیلو چې در باندې پوه یم داسې چال ده څه دغه درته پلی کوم ښه ډېر ښایسته اواز یې ده او ډېرې ښایسته ټپیا دي په غورې واوره ډېر خوند به ونښلې ښه صحیح شو که ورو شو ته بس دغه دې ورو مچولې خوند به وکړو بالکل به ونښلې ډېره مهرباني ډېره شکریه ډېره شکریه دغه دې سندرې نه سوري د ټپې او ښکلې خوند دې واخلئ ستړي مچئ په خیر رالی یو ځل بیا هرکلی سندرې نه پس هیله لرم چې تاسو ټول به ناست بیا مې ووایئ چې سندره دا ټپې وې تاسو ته خو به خیر پته وي او زه پکې غلطېږم احمد الله زاهد موږ ته کیسې نه فون کړی او سعودیانه د پروګرام یې ډېره زیاته ستاینه وکړه او د ټپې ډېرې زیاتې خوښې کړي وایي ډېرې ښکلې او مزدارې ټپې دي ستاسو او دا زما سوري د هغه د سیماناس په اواز باندې وایي ما ډېرې زیاتې خوښې شوې نجیب الله کراچۍ نه موږ ته فون کړی او د ذکر فریدي سندرې فرمایش یې کولو او د پروګرام یې ډېره زیاته ستاینه وکړه موضوع په حوالې سره یې وویل چې ملګرو تنګول نه دی پکار ډېر زیات ګپ شپ نه دی پکار لږ غوندې ګپ شپ چې هغې سره ګپ شپ لګي الیاس موږ سره بحرین نه په لاین باندې دی السلام علیکم السلام علیکم الیاس اروره په خیر څنګه ته وروره ښه ټیک ټاک الحمدلله بالکل ټیک ټاک بالکل برابر تاسو ښه شکر دی الحمدلله نور طبیعت ته ښه دی الحمدلله بالکل ټیک ټاک ده دې ستاسو موضوع خو مونږ اورېده خو یاره داسې کومه خبره وکړه چې خلکو پسې ټاکې ټکول چې کوم دی دا یاره نه وي کول پکار پوه شوې بالکل ځکه چې خدای تعالی چې کوم دا چاته څنګه جسم ورکړي چاته څنګه باډي ورکړي چاته څنګه دا چې کوم دی ګناه کې راځي دا خبرې چې کوم دی نه کول پکار پوه شوې بالکل پوه شوم او لالا جی موږ یو ګانا چې پلی کړی ملګري ناستي روم کې کومه وه
د ناز اقبال یو نوې غونډه کنه کوي بس هغه لا او کومه یوه راګوایه که نه نو بس تاسو په خوا باندې چې کومه نوې ګانې راغلي ناز اقبال ولا بس هغه ته پلی که روم کې ملګري ناست دي یو خیانه ګل دی یو انور خان دی او یو طارق دی. طارق صحیح شو که نه؟ بالکل صحیح ده بالکل ډېره مهرباني خیر اوسې. ډېره مهرباني ډېره شکریه. زما په خیال کې موبایل کې پیسې کمې که څه چلو تاسو ډېر سپیډ کې لګیا وې ما وایي چې پرېږده چې تاسو خبرې وکړئ ما ته مړو خبرو ته مه کرانه کړه او خبرې مو هم کړې فون هم بند هم کړو داسې تکړه ملګري چې که نه نو بیا به د ډېر ملګري ګیله هم نه کوي موږ نه د ټلیفونونو چې موږ فون نه میلاویږي. تاسو چې څومره زیات فونونه کوئ څومره لږې خبرې کوئ او څومره زر فون بندوئ تاسو دپاره مو خدای نور کریم خان د سعودیانه موږ سره په لاین باندې دی. السلام علیکم کریما. په خیر ستړی مه شي. جوړې خوار مه شي. ته څنګه ښه؟ الحمدلله بالکل ښه یم. تاسو ښه؟ خیر دی. څنګه سلام قبوله منظور کا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. طبیعتونه یې څنګه دی؟ بالکل ښه یم. او انډیوالان ښه دي؟ انډیوالان خو مې ښه والله چې ټول ته ګوري او بس زم ورته ګورم که نه هغه دې ته ناست دی یو ملګری چې کم دی هغه خاندي بل ملګری چې کم دی هغه اوس تا ته هم څه وایي ګورې او ما ته دا نه وه پته چې فون به هم کټ کېږي. نن سبا زما په خیال چې نن سپیشلي نن تاسو خپل موبایلو کې پیسې نه دي اچولي. تا هم کټ شو بل هم کټ شو بل هم کټ شو څوک زر زر خبرې کوي څه چللی څه چللی. خیر زموږ نننۍ خپرونې چې کوم موضوع ده هغه دا چې ملګرو پرې ډرامې کول ملګرو پرې پیچمې وهل ملګري تنګول دا ښه کار دی که ښه کار نه دی دا موږ به څه کوو موږ ته پکار دی چې دا کوو او که نه کوو دا دی زموږ موضوع. دې موضوع دپاره به تاسو موږ ته فون کوئ د ټلیفون په لیکه باندې به دې پروګرام کې برخه اخلئ او موږ سره به خبرې کوئ او زه به تاسو ته وړاندې کوم د ستاسو د خوښې سندرې ښکلې سندرې. زما په خیال چې موږ سره یو کالر په لاین باندې شاه وزیر سعودیانه موږ سره په لاین باندې دی. السلام علیکم شاه وزیر وروره. السلام علیکم. په خیر ستړی مه شي. وعلیکم السلام. ښه خیر دی جی؟ ښه یم الحمدلله بالکل ټیک یم. د ټي وي اواز لږ ورو که ښه. ټي وي اواز ورو دی جی. ورو ده که نه؟ دا راته ووایه چې ملګرو پرې ډرامې کول ملګري تنګول ملګري پرې نخرې کول دا ښه کار دی که نه؟ یاره دا خو ښه خبره نه ده جی. ښه خبره نه ده که نه؟ ښه خبره نه ده. تاسو پرې چېرې لکه داسې چېرې تاسو سره ستاسو ملګرو کړي دي لکه چې تاسو تنګوي یا تاسو پرې ډرامې کوي یا تاسو په یو نیمه خبره باندې چیړي نو بس دا خو هېڅ خبره نه چې دا خو هسې لکه انسان پورې ملنډه کول دي نه دي په کار که نه؟ نه دي په کار که نه؟ بالکل صحیح. دا راته وایه څه کومه سندره به تاسو ته زه وړاندې کوم؟ سندره خو چې راته د ګلنار بیګم په اواز صحیح ده؟ نه نه د چا؟ ګلریز تبسم. ګلریز تبسم بس زه هم بالکل ورنږدې وم ښه بالکل زه صحیح دی. ستاسو یو جهان مننه د فون کال کولو. ښه ډېره شکریه ډېره شکریه. مینهوالو دا و زموږ نننۍ خپرونه نننۍ پروګرام او ما چې کومه موضوع زموږ پروګرام تاسو واورېدله چې ملګرو پرې ډرامې کول ملګرو پرې نخرې کول ملګري تنګول دا ښه کار نه دی. زموږ ډېر زیات ملګري دي لکه یو زما د درې والا ملګری دی سمیع الله یې نوم دی هغې هېڅوک هم نه پرېږدي وایم چې څوک ورته مخې ته راځي څه نه څه بانه جوړوي او ورپرې څه نه څه ډرامې کوي او تنګوي که نه داسې نه دی پکار. ملګرو سره پکار ده چې ښې خبرې وشي ګپ او دغه خبرې چې کومې دي یو حده پورې پکار یو لیمټ پورې پروګرام وي. انشاءالله په روانه هفته کې به یو ځل بیا ستاسو په دروند خدمت کې سره د یو نوي موضوع او نوې سندرو حاضرېږم. تر هغه وخته پورې خپل کوربا خورشید خان ته سره دغه ټول ټیم یې ورکړئ اجازت په پاک الله مو سپارم. الله په امان.